دا په بېلابېلو نشو روږدغه کسان دي چې د کوټ ښار پر سبزه سړک واقع دې مرکز ته راوړل سوي چې درملنه یې وسي. یو 14 کلن هلک دې مرکز ته په دې خاطر راوړل سوی چې نشه پرېږدي. ما پلار نشه کوله زموږ مخ ته مطلب زموږ کور کې ګردو مخ ته کشنانو مخ ته کوله په دغه باندې بس هغې دود هم په موږ لګېدی بیا د باندې یارانو هم څکوله په دغه باندې هغې ویلې یارانو سره زه کښېنستم هغوی نشه کول نه دغه کې زه هم نشې کې مبتلا سوم. د نوي کلي کوټې اوسېدونکی یو بل 9 کلن هلک چې پلار نه لري خو ماما تر هغه وروسته دلته راوستی چې کور یې پرې ایښی و او ناسته ولاړه یې د نشیانو سره وه. زما اوس زه یم اوس مې 2 میاشتې کېږي د کور غورځېدلم اوس یې دلته دا اوس د رایټوې ډرګ ټریټمنټ سنټر په نوم د دې مرکز مشر وایي دوی له بېلابېلو سیمو څخه د وروړل سوو زیاتره نشیانو وړیا درملنه او روزنه کوي خو له ځینو ډېرې لږ پیسې اخلي. دا زموږ اداره د 10 کاله څخه کار کوي په دې کې موږ تر اوسه پورې د 2000 انسانانو علاج کړی دی. دلته د علاج سره سره موږ هنر هم ورښیو د بهلۍ کار هم کوو چې داسې دوی خپل پر ښه ژوند باندې خوند واخلي. د معاشرې یو کرامت شهري جوړوو معاشرې ته په لاس ورکوو. دا ټیم 180 کسان زموږ سره زیر علاج دي. په دې کې د ټوله پاکستان نه د پنجاب د سند څخه او د خیبر پښتونخوا څخه د بلوچستان څخه خلک موجود دي او سره سره د افغانستان او د ایران خلک هم دلته د علاج لپاره راغلي دي. حکومت بالکل پر دې خوا باندې تعاون نه کوي او بار بار موږ دا نارې ورته وو چې څه رقم تاسو د پولیو دپاره کار کوئ دغه رقم د منشیاتو د خاتمې دپاره کار وکړئ. د یوې اندازې له مخه په کوټه کې 13 کسان په بېلابېلو نشو روږدي چې 50 سلنه یې تر 18 کاله کم عمر لرونکي ماشومان دي. د بلوچستان د ټولنیزې ښېګړې د څانګې منتظم د نشو د مخنیوي لپاره خپلې هلې ځلې بیانوي. موږ یو ریګولر هر سال چې وسایل موږ ته چې میلاو سي موږ په ښار کې بینر هم لګوو. هغه بینر باندې منشیات تباهي لیکلی دي چې منشیات چې دي دا انسان زندگی باندې څنګه اثر انداز کیږي. نمبر 2 هر اسکول کالج یونیورسٹی کې موږ ډیبیټ مقابلې کوو منشیات حواله سے لیکچرز موږ ورکوو. د هنر زده کولو او درملنې ترڅنګ په نشو روږ کسان ساتیري ته هم وخت پیدا کوي.